تیرا کې د نامعلومو وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته. سلامونه د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. په تیرا کې د وسلوالو ډلې سره د نښتې له امله د پاکستاني سرتیرو په ګډون 7 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختې نښتې په پایله کې 4 وسلوال او 3 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. دغه ارقام پاکستاني ځواکونو خپاره کړي دي، خو په سیمه کې ځینې سرچینې وایي چې نښته ډیره سخته وه او د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیر له 9 هم اوښتی دی. د پاکستان پوځ لخوا په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په تیرا دره کې په 3 بېلابېلو ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې چې په پایله کې 4 وسلوال وژل شوي. د خبرپاڼې له مخې په دغو نښتو کې انعام ګل، محمد عمران او الطاف خان په نامه 3 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي، خو ځینو سرچینو بیا د سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښودلی. خبرپاڼه زیاتوي چې په سیمه کې لا هم د دوی د سرتیرو لخوا چاڼیز عملیات روان دي. لا تر اوسه دغې پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې او نه هم د پاکستان پوځ په خبرپاڼه کې په دې تړاو څه ویلي دي. او نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلیږي. نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون پر خپله ایکس باندې لیکلي چې له ټولو کورنیو غواړو له ګوزان ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې پلی شي او څومره ماشومان به واکسین کړی شي. د روغتیا نړیوال سازمان تر شتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو 2 تازه او مهم خبرونه مو همدومره وو. د نورو لپاره موږ سبسکرایب او وڅارئ. تر بیا ښې شېبې.